د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د سرپرستي او د سیاسي څانګې مشري اغلي جورج ګانیون سره وکتل. په دغه لیدنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ناستي او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو سازمان او نورو سازمانونو کې د افغانستان د استازیو حضور د دواړو لورو ترمنځ د تعامل لا پیاوړتیا او پراختیا سره مرستندوی وباله او زیاته کړه چې د افغانستان استازولي د افغان حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. دا راز دغه ناسته کې اغلي جورج ګانیون هم په خپل وار له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د لا زیات تعامل او په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ ټینګار وکړ. د ناستې په پای کې دواړو لورو په بشري برخو کې د همکاریو پر پراختیا او د متقابل تعامل پر لا پیاوړتیا د ګډو کاري کمیټو پر همغږۍ ټینګار وکړ.